د الله په رحم سره منګه د سورة مریم څلوېښتم آیت ختم کړی او په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت د عیسی علیه السلام د پیدایش خبره بیانوله او الله وی حقیقت هم دغه دی کوم چې تاسو ته بیان شو او پای کې رد و په هغه خلکو باندې چې کومو او په هغې کې رد و په هغه خلکو باندې چې کومو عیسی علیه السلام د الله سره برخدار جوړ کړی دی. اوس د هغې نه بعد د بعضو نورو انبیاو تذکره به کوي. نو ابراهیم علیه السلام به ذکر کوي. ابراهیم علیه السلام ذکر کولو کې هم مقصد یو د الله رحم ذکر کول دی چې الله مهربانه دی، په بعضو بندگانو ډیره مهرباني کړې ده لکه د انبیا. بل مقصد پکې چې دی هغه رد دی په مشرکانو باندې. ابراهیم علیه السلام ولی ذکر کو حالانکه نور پیغمبران د ده نه مخکې وو، نو هغه په دې ذکر کو چې یو خو ابراهیم علیه السلام د ټولو انبیاو پلار دی، یا د ټولو که موږ ونه وایو د اکثرو هغه پلار دی، یعنې د هغه په نسب کې دي. بله دا چې کعبه د کعبې بنیادونه او آبادي هغه راوچته کړې وه او د موحدینو امام دی او د الله رب العزت دپاره او د هغه د توحید دپاره د ډېرې سختې تېرې کړې، ډېرې سختې. نو ځکه د ده تذکره را مخکې شوه د نورو نه. بیا دا خبره یاد ساتئ د توحید نه منکر خلک مشرک په دوه قسمه وي. یو هغه خلک دي چې هغوی د الله سره بل اله جوړ کړی دی، خو هغه اله هم ژوندی دی او د ساه خاوند دی، لکه نصارا شو. هغوی عیسی علیه السلام ته اله وي، نو عیسی علیه السلام کې ساه وه، عاقلو د عقل خاونو. او بعض هغه دي دویم فریق هغه دی، دویم قسم چې هغوی د الله سره هغه څه برخدار جوړ کړي دي چې هغو کې ژوند هم نشتي، لکه د بوتانو بندګي چې کوله. اوس دواړه ګمراه دي، موږ دا نه وایو چې دا یو پکې غوره دی بل نه، ګمراه دواړه دي. که د الله سره هر څوک شریک کې، که هغه کې عیسایي او که نه وي، خو دا شرک دی او ګمراهي ده. خو دومره ده چې د دې دویم فریق ګمراهي بیا د دې اولني نه هم زیاته ده. لکه د الله سره چې برخدار جوړوي خو څه تصرف وله ورکوي که نه. نو اوس ګټه او ونه او بل داسې شی چې هغه کې ژوند نشتي، د هغه د عقل خاوند نه دی، هغه څه شي تصرف کوي. نو په دې کې مقصد چې دی هغه رد دی په مشرکانو باندې، ځکه چې ابراهیم علیه السلام د توحید دپاره سختې تېرې کړي وې، تکلیفونه یې برداشت کړي او خصوصا د مکې مشرکانو ته دا خبره اورئ، ځکه چې هغوی به وي ابراهیم موږ د ابراهیم علیه السلام په نسب کې یو، موږ د هغه تابعدار یو. نو الله ورته وایي چې ابراهیم علیه السلام خو دا و، حقیقت د ابراهیم علیه السلام بیانېږي چې خو دا و، او تاسو خپل عمل ته وګورئ او بیا هغه ته وګورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب إبراهيم او یاد که په کتاب کې ابراهیم علیه السلام انه كان صدیقا نبیا یقینا هغه ډېر رښتینی پیغمبر. صدیق چې پیغمبر هغه به صدیق رښتینی. نو رښتینی یو داسې چې په خپلو ویناګانو کې کارونو کې رښتینی، او دویمه دا چې
د الله د طرف نه به کومه وحي راتله کوم حکم به راتلو هغه به یې رښتینی ګڼو. اذ قال لأبي کله چې ووایي هغه پلار خپل ته یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، ای پلاره زما ولې بندګي کې ته د هغه چا چې نه اوري، ولا يبصر عینیني ولا یغني عنك شیئا، او نه لري کولی شي تا نه څه مصیبت. ابراهیم علیه السلام ته لوی مشکل دا و چې قوم خو پرېږده د هغه خپلوان او خصوصا د هغه پلار د هغه ډېر خلاف، او انسان ته په دیندارۍ کې مشکل هله ډېر جوړ شي او په حق ویلو کې او په حق باندې عمل کولو کې چې کله نږدې خلک د هغه خلاف شي. او د ده پلار آزر دا قصه په نورو ځایونو کې هم راځي، تاسو به یې واورئ. رب العزت قرآن کې اکثرو ځایونو کې قصه مختصر ذکر کوي، بعضو ځایونو کې تفصیل وکړي. نو کله یو ځای کې واقعه راغلي، کله بل ځای کې د حالاتو مناسب واقع الله بیان کړي. نو یو ځای کې به یو خبره وي، په بل ځای کې هغه خبره نه وي ذکر شوي، په هغه بل ځای کې به ذکر شوي خو دلته به نه وي ذکر شوي. نو د ده پلار آزر په خپل کفر باندې و، او د ابراهیم علیه السلام قوم کې بعضو خلکو به د سپوږمۍ او د نور او د ستورو بندګي کوله، او بعضو به د بوتانو بندګي کوله، یعنې شرک پکې یو قسم نه و، ډېر ګمراه قوم دا. نو ابراهیم علیه السلام دعوت شروع کړو، نو خپل پلار ته خبره شروع کړه. دې ځینې اولنۍ فایده دا راووته چې ته به شروع د نږدې خلکو نه کوې، لکه څنګه چې الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي وانذر عشیرتک الاقربین. دا ورته په هغه اولني ورځو کې ویلي وي ته خپل نږدې خپلوان اول ویروه، نو ته به شروع د هغوی نه کوې. دا نه چې ته بهر خلکو ته دین بیانې او حق بیانې او نصیحتونه کوې او کور کې ته غږ نه کوې، شروع به ته د هغوی نه کوې. دویمه فایده ترې دا راووته چې د خپلو خپلوانو سره حقیقي محبت هغه دا دی چې ته دوی ته دین وښیې، چې دی د جهنم نه بچ شي. د ابراهیم علیه السلام په دې خبرو کې به تاسو واورئ، د ده هم دقه یره وه په پلار باندې چې داسې نه زما د پلار په دې کفر او شرک کې مړ شي او جهنم ته لاړ شي. دا محبت دی اصل. بیا د پلار له پیسې ګټل، د پلار سره دنیوي منډې وال، دا بیا بله مرحله ده. موږ اکثر توجه چې دی هغه دقې له ورکړې ده چې رزق دی او خوراک دی او څښاک دی، او ټلیفون کوو او تپوس کوو د ښځو او د بچو نه، بس دقه جسم خوړلي دي که نه. ته به چې بس دقه ژوند دی، خوري او څکي خوري او څکي، زیات نه زیات چې تپوس وکړې نو کار او مزدوري کوي که نه کوي. نو ځکه زموږ تپوسونه دي. تا چېرته دا معلومات کړي دي چې ستا ښځه، ستا مور پلار، ستا بچي د دین په باب کې به کومه لار روان دي؟ ګمراه دي، دا هدایت یافته دي؟ ګډ صفت د بچي هغه کس کوي چې زما بچی خوش اخلاقه ده، زموږ خبره مني. بس کله دې سیمې چې یو سړی اخلاق به برابري، خو د دین په باب کې کیدای شي عقیدې ګډوډې، کیدای شي هغه کې یو د دین په باب کې یو ګمراهي. نو لویه خبره هغه دا ده چې ما ورته د خپلو خپلوانو خیرخوا جوړ شو. خیرخوا داسې چې کوشش ته وکړو د الله په توفیق سره چې دوی هدایت ته راواوړي، دوی نیغې لارې ته راواوړي. او الله قرآن کې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای ایمان والو خپل ځانونه، انفسکم شروع به د ځان نه کې، بیا خپل خپلوان د اور نه بچ کړه. سړی ما په خپل بچي باندې اعلی تعلیمونه کړي دي او انګلیش او یوروپ او کته او بره، که چېرته دی په کفر باندې مړ شي یا به بېدینۍ مړ شي او آخري انجام یې جهنم ته تګ شي، تا څه ګټه کړې ده؟ او تا دې بچي له څه کړي دي؟ موږ دا نه وایو ته تعلیم مه ورکوه، خو بنیادي مسله د هغې نه مخکې دا ده چې ته دته رب وښیې، رسول ورته وښیې، دین ورته وښیې، سړیتوب ورته وښیې. اصل تربیت هغه دا ده. د مور پلار سره ښه کول هغه دا دي چې ته د هغوی د عقیدې اصلاح وکړې،
ابراهیم علیه السلام شروع وکړه. بله خبره دلته دا یاده کړئ، بعض وایي مشر دی نو مشر ته به څه دی؟ دا زموږ د پښتنو دا خبره هم ده، مشر دی نو مشر ته به څه وي؟ یعنې مشر پرېږده که په غلطه روان وي په غلطه دې روان وي، ځکه چې پلار دی، نیکه دی، تره دی، سپین ږیری دی، اوس مشر دی پرېږدوئ. ولې دا خبره تا ته چا کړې ده چې مشر دی نو پرېږدی؟ مشر دی داسې خبره داسې پکار ده چې مشر دی نو د خبرې بیا یو طریقه ده، دا نشته چې خبره ورته مه کوه، غلطې ته ورته غلطه مه وایه، چې زه خپل پلار مخامخ وینم او هغه د الله نافرماني کوي، زه به څه چې مشر دی اوس څه ورته وایي؟ خبره دا ده اصل کې چې دې مشر ته به وې خو ده ته به داسې نه وایې څنګه چې عامو خلکو ته وې، ځکه چې دعوت چې کې دا یو فن دی دعوت ورکول، ته به هر سړي ته ګورې د هغه مناسب خبره به کوې. پلار ته خبرې کولو طریقه جدا ده، زوی ته جدا ده، نو زوی او پلار یو شان خو نه دي، زوی له ته ګزار هم کله ورکوې خو د پلار سره خو دغه خبره نه ده، د مور سره خو به دغه طریقه نه وي. ته یو عام سړي له دعوت ورکوې او ته یو داسې سړي له دعوت ورکوې چې د هغه اثر رسوخ دی، شهرت دی، عزت دی، په علاقه کې مشهور دی، دې کې به فرق لازم. نو ابراهیم علیه السلام داسې نه دي ویلي چې مشر دی نو څه به کوې پرېږدوئ، نه، هغه مشر له دعوت ورکړی دی خو دغه دعوت یې بیا یو طریقه وه، په ډېر ناشنا انداز سره ده د خپل پلار پوه کړی دی که دا ایتونه تاسو په غور سره واوري، ډېر په ناشنا انداز. اول خو ګوره د خبرې طریقه ده، یا ابت ای پلاره، ادب، سړیتوب، پلار ته داسې په مینه محبت سره په ادب سره هغه ته خبره شروع کړه. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ته ولې بندګي د هغه چا کې چې نه اوري نه ایني او نه تاله څه فایده درکوي. که یو سړی لږ هم عقل استعمال کړي او الله رب العزت ورته توفیق ورکړي که نه، نو زه یم چې دغه یو خبره وله کافي ده. دا ته چې پروت یې دې بوتانو ته، ګټو ته، ونو ته، نور ته، سپومۍ ته، مړي ته، قبر ته، دربار ته، درګاه ته، ټول پکې دننه رالو، دوی نه ستا خبره اوري، نه ته ایني، نه تاله فایده درکولی شي، نو ته پروت چاته یې؟ عبادت خو د الله په کار دی چې هغه ته ایني، ستا اوري، تاله فایده درکوي، تا نه نقصان لرې کوي. اولنۍ خبره ورته دا وکړه. او څومره چې د معبودان جوړ شوي د الله نه علاوه او هغه باطل معبودان دي، د هغه ټولو باره کې دا خبره ده. اوس کې یو سړی وایي چې نه جي زه خو والعیاذ بالله یو مشرک موږ ته وایي چې زه خو د داسې چا عبادت کومه چې هغه سړی ژوندی دی او ما ایني او زه ما اوري، نو بیا به په څه کې راګیری؟ نه نه، تاله څه فایده او نقصان نشي درکولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلي. بله د ده اورېده داسې نه دي چې ستا په هر ځای کې اوري، هله به اوري چې تا ته مخامخ ناستي، او کله داسې وخت به پې هم راشي چې تا ته به مخامخ ناستي او نه به اوري. هر ځای کې پړدی دی، هر ځای کې پړ دی. وایي ما جي ایني، نو یو خو دې هر ځای نه نه ایني، او یو وخت به پې داسې راشي چې مخامخ به راته ناستي او تا به نه ایني. کله به چشمې ته ضرورت راځي، کله علاج ته، او کله دا نظر د عمر سره بلکل ختم شي. نو سبحان الله څه په ناشنا طریقې ورته دعوت کړی دی. دویم غږ یې دا کړی دی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ای پلار زما یقینا ما ته راغلی دی د علم نه هغه څه ما لم یأتک چې نه دی راغلی تا ته، فاتبعنی نو تابعداري وکړه زما، اهدک صراطا سویا وبخیمه تا ته لاره نیغه.
اوس د ادب ته وګوره او احترام ته چې پلاره صحیح ده ستا عمر زمانه زیات دی ستا تجربه به زمانه ډېرې تا دنیا ډېره لیدلې ده تا ډېر څه اورېدلي دي خو دومره ده چې دا کم علم الله ماله راکړی دی تاله نه دا توحید دا علم د وحی دا علم دا پلاره تا ته نه دی راغلی نو ته زما تابعداري وکړه نیغه لار به راته وښیه دې نه دا فایده راووته چې لازم نه ده چې کشر به په پوهه کې د مشر نه کمي داسې قانون نه دی ګورئ لکه کله مشران سړي ته غوسه شي ته به اوس ما ته خبره ښیې ته د د غوسه کېدو خبره نه ده ډېرې پیرې داسې شوي دي چې کشر سره د مشر نه علم او پوهه زیاتوي نو داسې قانون چا نه دی ایښودی خو موږ دا وایو چې اکثر داسې چې مشر تجربه ډېری دنیایي لیدلي خلک یې لیدلي نو د هغه سره به علم ډېري خو دا لازم نه ده کیدی شي یو کس په دې کشرانو کې داسې پیدا شي چې د هغه سره دنه زیات علم او پوهه وي بله خبره وي زه به تا ته نیغه لار وښیم حالانکې دغه نیغه لار خو موږ د الله نه غواړو اهدنا الصراط المستقیم او دلته دې پلار ته ووي زه به تا ته هدایت درکړم نو موږ مسله ذکر کړې وه بارک الله فیک هدایت په دوه قسمه دی یو هدایت په معنا انسان نیغې لارې ته راړول هدایت التوفیق دا هدایت د الله په راز کې دویم هدایت ته یو چاته لار ښوه دا هدایت د مخلوق سره نشتی لکه د انبیاو سره نو دې پلار ته وایي زه به تا ته هدایت درکړم یعنې تا ته به نیغه لار وښیم که چېرته د ابراهیم علیه السلام سره د اولنی هدایت وی که نه دا پلار به یې د نیغې لارې ته به زور راړولی اکه پلار یې په شرک باندې مړ شو او په کفر باندې دلیل دی چې د مخلوق سره صرف دا هدایت دی چې یو چاته نیغه لار وښیي فقط اخوا بیا د سره څه نشتي یا ابت لا تعبد الشیطان اے پلار زما بندگی مکو د شیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یقینا شیطان دې د رحمان نه فرمانا د دریم غږ یې پرې وکړو پلار وی د شیطان بندگی مکو څوک ډایرکټ د شیطان بندگی نه کوي خو شیطان چې تا ته وایي چې د غیر الله بندگی کوه او ته منې دا په اصل کې د شیطان بندگی ده او ځکه د قیامت په ورځ به الله مجرمانو ته وایي الم اعهد الیکم یا بني آدم الا تعبدوا الشیطان ما تاسو ته نه ویلي چې د شیطان بندگی به نه کوئ خو د هغې دلاسې جهنم ته رالې که نو د شیطان بندگی یعنې د هغه خبره منل دي او اے پلار زما د شیطان بندگی مکو شیطان ګوره د رحمان نافرمانه دی نو که تا د هغه تابعداري وکړه نو ته به هم د رحمان ذات بیا نافرماني کوې څلورم غږ یا ابت انی اخاف اے پلار زما یقینا زه یریږم ان یمسک عذاب من الرحمن د دې نه چې وبرسي تا ته عذاب د رحمان قرآن ته ګوره نو فایده به درله ډېره درکړي زه یریږم چې د رحمان د طرف نه به تا ته عذاب در ورسي فتکون للشیطان ولیا نو شي به ته د شیطان دوست اوس یې ویرو چې آخره خاتمه به دې ګډوډی شي د رحمان عذاب به د باندې راشي ته به په دغه کفر باندې مړ شي په دې شرک به مړ شي نو ګوره ان یمسک عذاب من الله ونه وي من الرحمن نو رحمان نوم الله چې دی کې خو د رحمت صفت دی د عذاب سره ولې ذکر نو جواب دا دی چې
چې انسان په کفر باندې دومره پاتې شي او الله ته واپس نشي تر دې چې دی پکې مړ شي، نو صحیح ده چې الله رحیم او مهربانه دی، خو د داسې خلکو سره بیا د مهربانۍ معامله نه کوي. ځکه چې موقع تاله درکړه، دومره موقع درکړه چې تاله مرګ راشي د هغه وخته پورې، او بیا مې یو سړی واپس نه شو، نو الله رحمان هم دی خو الله سخت عذاب هم ورکوي. نو ته به بیا شي د شیطان ملګری په جهنم کې، دنیا کې خو دې د هغه ومنله، د هغه دې بندګي وکړه، په آخرت کې هم ته د هغه ملګری شي. آزر چې د هغه پلار و هغه جواب ورکوي، قال وی هغه اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم، ایا مخړې ته د معبودانو زمانه ای ابراهیمه. ها لکه تا ته زما د معبودان سپک ښکاري، د دوی نه مني، ته د دوی نه اعراض کې، ته په دوی پسې خبرې کې، ته دوی پسې سپکې سپورې. لئن لم تنته لأرجمنک، که منه نشوې نو خامخا په کاڼو به وولم ته. واهجرني ملیا، او پرېږده ما ډېره موده. لئن لم تنتهي، که ته منه نشوې د دې خبرونه نو زه به دې په کاڼو وولم. دا د پخوانه د باطل پرستو طریقه را روانه ده اوس پورې قیامت پورې. لکه که ته یو خبره ثابتې چې زه په حق یم، نو پای کې جنګ جګړې ته ضرورت نشته. او تاسو به واورئ فرعون موسی علیه السلام ته دقې ویلي جیل ته به دې واچومه، او د دې نورو قومونو به واورئ انبیاو له چې دی دمکیانې ورکړي دي، موږ به تا وشړو، موږ به تا مړ کړو. د دلیل دی د دې خبرې چې دوی سره حق نه و. د ابراهیم علیه السلام د پلار سره که حق وې، نو د زوی ته به ویلی چې کښېنه اوس زما خبرې واوره. تا هووي چې ستا معبودان نه اوري نه ویني نه فایده درکې، واوره. هغوی اوري هم، هغوی ایني هم، هغوی ماله فایده راکړي، هغوی ماله نقصان راکړي. دلیل دا دی دا دی دا دی. نو هغه زوی ته ووایي زه به دې مړ کړم. داسې خبره شوه. کله چې مې یو کس تا ته په خبرو کې ته ورته خبره سره د دلیله کې، او دی وایي چې زه به دې مړ کړم، زه به داسې وکړم، ما سره زور دی، زه به دې وشړم، زه به دې تاڼې ته بوځم، زه به دې بدنام کړم، زه به د باندې ګزار وکړم. دا ټولې خبرې دلالت په دې کې چې د سره هېڅ نشته. نو هغه سړی چغې ډېرې وایي چې هغه سره څه نه وي، او چا سره چې دلیل وي چغې والو ته ضرورت نشته. هغه مطمئن یو ټک معمولي ورکړي، نری غونته کې داسې مختصر دلیل ذکر کړي، مخامخ که بې زر کسان نشي زر ټول چغې وایي، دلیل دومره زوري. او زه وي ورک شه زما د مخې نه، وهجرني مطلب دا دی زه وي. خو ملي یا ډېر وخت چې وي دې نه ما قال وی هغه سلام علیک، سلام دی پتا باندې، ساستغفر لك ربي، زرد چې بخنه به غواړم ستا دپاره د رب خپل نه. انه كان بي حفيا، یقینا هغه دی په ما باندې ډېر مهربانه. زه چې د الله نه مې څه امید ساتلی د الله هغه شان کړي دي، او څه چې مې غوښتلي دي الله را کړي دي. الله په ما ډېر مهربانه. ابراهیم علیه السلام غوسه نه شو. ګورئ ښه دې خبرو سره چې زه به دې مړ کړم. هر ځای کې سړی غوسه کېږي نه. ګورئ عقل او سوچ او فکر د هوښیارتوب خاوند هغه د غوسې په کنټرول کې نه وي، غوسه د هغه په کنټرول کې. هر ځای کې سړی نه غوسه کېږي، او دا ځای د غوسې نه دی، یو خو پلار دی مخې ته. بله خبره دا ده چې دا حکمت نه دی په دعوت کې چې ته په هر ځای کې ګرم ګرم کېږي. بعض ځایونو کې غوسه کول هغه مناسب وي، خو
ډېرو ځایونو کې غوسه کول نامناسب ښه په ارام ورته وایي سلام علیک دا سلام یې پې د څه واچو دا د رخصتۍ سلام دی بس سلام دې په تا باندې زه لاړم او زه به ستا دپاره همیشه بخښنه غواړم د الله دلته دا فایده یاده کوي چې څومره وخت چې ابراهیم علیه السلام په عراق کې و نو هغه به د پلار دپاره بخښنه غوښته دا د مور پلار سره لوی احسان دی چې سړی د هغوی دپاره بخښنې غواړي ځکه صورت بني اسرائیل کې دي چې ته طریقه خورې د الله ته به دعا غواړې رب ارحمهما کما ربیاني صغیره یا الله په هغه دواړو دې سره رحم وکړه لکه څنګه چې زه وړوکی را لوی کړی خو دلته د پلار مشرک دی نو ده به وله بخښنه غوښته خو چې کله هجرت وکړو د عراق نه لاړ شام ته او کعبه یې جوړه کړه او الله رب العزت وله زامن ورکړو اسماعیل او اسحاق علیهم السلام په هغه دوران کې بیا الله رب العزت دی منع کړو چې ته به د خپل پلار دپاره دعاګانې نه غواړي بعض علما وایي چې دا اولنی پیغمبر ابراهیم علیه السلام چې ده ته الله دا وحي کړی و چې کافر له به او مشرک له به بخښنه نه غواړي او ځکه الله قرآن کې ګوره عامه خبره کړې ده چې نه نبي له مناسب دي نه مؤمنانو له چې دوی مشرکانو له بخښنه وغواړي اگر که دوی خپل وایي نو بیا ذهن ته ابراهیم علیه السلام راځي چې هغه چې غوښتلی نو الله د هغې په خپله وضاحت کړی دی چې ابراهیم علیه السلام صحیح دی یو وخت کې هغه به بخښنه غوښته فلما تبین له انه عدو لله تبرأ خو چې کله ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې زما پلار مشرک دی کافر دی دا خبره نه اوري او نه یې منلې ده او الله ترې منع کړو نو الله وایي بیا هغه هم د پلار دپاره بخښنه نه ده غوښتلې نو دا بخښنه چې غوښتلې دا په هغه وخت کې چې الله لا منع کړی نه بل دا چې ابتدایي ورځې وي د دعوت ابتدایي ورځې وي نو دغه ورځو کې به هغه پلار له بخښنه غوښته واعتزلکم او په ډډه کېږم تاسو نه وما تدعون من دون الله او دا هغه چا نه چې رابلئ تاسو سوا د الله نه یوازې به دې کار نه کېږي چې ته د هغه چا نه ځان لرې کړې څوک چې د غیر الله بندګي کوي ته به د هغه نه هم ځان لرې کړې او د چا چې بندګي کوي د الله نه علاوه د هغه نه به هم ځان بېزاره کړې هغو ته اعلان وکړو پلاره تا نه هم لاړم ستا د دې قوم نه هم لاړم او د تاسو چې چا بندګي کوي د دوی نه هم لاړم او دې ته وایي غیرت د الله په دین باندې بعضو ځایونو کې به ته پلار ته هم خبره کوې بعضو ځایونو کې امور ته هم کوې بعضو ځایونو کې ورونو خویندو ته کوې دا به د الله د دین دپاره دا به غیرت وي د الله په دین باندې که موږ ځان ته بندګان د الله وایو او د الله هغه دین کله ناکله پرېږدو د خپلوانو دپاره نو دا خو بیا موږ د الله صحیح بندګي ونه کړه بیا خو والعیاذ بالله لکه بندګي چې د بندګانو کې ځکه چې د بندګانو دپاره دی د بندګانو د رب دین پرېږدو نو ته څنګه بیا د هغه رب بندګي کې وادعو ربي او دعا غواړم د خپل رب نه عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا امید دی چې نه به یم زه په دعا د رب خپل محرومه بدبخته نه یم چې الله به زما دعا نه قبلوي امید دی چې الله به زما دعاګانې قبلوي یوازې شو او بیا هجرت وکړو لاړ چېرته شام ته عراق نه شام ته لاړ قوم یې پرېښو او پلار یې پرېښو خپلوان یې پرېښودو ډېر یوازې شو رب العزت ته له هغه نعمتونه ورکړو چې د نه هغه هر څه یې هېر کړو فلما اعتزلهم نو هر کله چې د ډډه وکړه د هغوی نه وما يعبدون من دون الله او دا هغه چا نه چې هغوی بندګي کوله سوا د الله نه وهبنا له إسحاق ويعقوب
وروبخو من دت إسحاق ويعقوب عليهما السلام وكلا جعلنا نبيا او هر یو ګرځولی و من پیغمبر دا پې الله رحم چې دلته چې قوم پاتې شو پلار پاتې شو خلک پاتې شو دلته ور الله زامن ورکړو خو سم زامن وله اسحاق او یعقوب یعقوب چې دی هغه بیا نوسی دی اسحاق زوی دی د اسماعیل تذکره دلته نشته هغه بیا په نورو ځایونو کې نو زامن هم انبیا دي اسحاق او اسماعیل او د نوسی چې دی یعقوب دم نبی دی او بیا د ده زوی یوسف علیه السلام کله چې د رسول وسلم نه تپوس وشو چې عزتمن انسان څوک دی او کریم او رسول وسلم وی هغه عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن یوسف علیه السلام دی هغه نبی پلاری نبی بیا د هغه پلار نبی بیا د هغه پلار نبی د هغه پلار نبی دې سلسله کې یوسف علیه السلام چې دی هغه راغلی دی نو ابراهیم علیه السلام چې د عراق نه لاړ شام ته او ځان سره خپله بیبي بوتله ساره او قوم یې پرېښود د الله د رضا کولو دپاره د الله د رضا کولو دپاره یې پرېښود الله رب العزت هغه باندې دغه احسان وکړو چې زوی وله ورکړو اسماعیل علیه السلام اسماعیل ګوره مشر دی د اسحاق اسماعیل علیه السلام مشر دی او داسې راځي تاریخ کې چې 14 کاله د هغه نه مشر دی الله وله هغه زوی ورکړو بیا د هغې نه بعد وله زوی ورکړو اسحاق علیه السلام او بیا وله نوسی ورکړو په ژوند د ابراهیم علیه السلام کې یعنی ابراهیم علیه السلام ژوندی و چې الله رب العزت یعقوب علیه السلام پیدا کړو چې هغه د اسحاق زوی و ووهبنا لهم من رحمتنا او بخلی و منگ هغوی ته د رحمت خپلنا د رحمت خپلنا منگ لوی برخه هغوی ته ورکړې لوی رحمت انبیاو نیکانو علم ورسره و دنیا ورسره وه ډېر رحمتونه الله په هغوی راورول وجعلنا لهم لسان صدق عليا او ګرځولي وه موږ هغوی لره ژبه د رښتیا اوچته د دې یوه معنی دا ده لسان صدق د دې معنی دا ده چې الله رب العزت د هغوی ښه تذکره پاتې کړې د هر چا په ژبه باندې الله اکبر که تاسو سوچ وکړئ که نه دې خبرې ته سوچ وکړي چې الله په هغوی باندې دا احسان څنګه کړی دی یهودیان نصارا مسلمانان ټول د دوی سره محبت کوي ټول بلکې هر یو دعوه کوي چې زموږ د دوی په لار روان نصرانی د ابراهیم علیه السلام تذکیره کوي د اسحاق د اسماعیل علیهم السلام یهودی د مکی مشرکانو به وي موږ د دوی په لار روان مسلمانانو خو د هغوی سره محبت دی رب العزت وله داسې عزت ورکړه او عزت دا دی چې ته د دنیا نه لاړ شي او ستا ښه ذکر پاتې شي هر چا په ژبه باندې ستا ښه ذکر او دا به پیسو نه کېږي چې ته به وصیت وکړي چې خلکو له به 1,000 روپۍ ورکړي چې بیا زما صفت وکړي په دې نه کېږي په دې کېدی مزې به وي موږ به جمع کړي وي ښه ډېر شي او وصیت به م کړی و چې کله مړه شو نو دا بیا ورکړئ چې زموږ صفت وکړي هغه کېږي پخوا به کېده اوس خو که چېرته بعضو علاقو کې پاتې د هغه ویر دپاره به یې ښځې راوستې په کرایي باندې هغې له به یې پیسې ورکړې 100 روپۍ به یې ورکړې هغې به مړی ولیدو چې څنګه دی که نه چې بیا یې یادوي په ژړا کې چې بیا به هغه د 3-4 ښځې به ناستې او دوی به خوشحاله ووایي غم زموږ ګرم دی دی به نه هم خلک خوشحاله وي د پلانې غم څه و یاره غم یې ګرم و ګرم غم کوم یې ورته وایي چې هغې کې د شریعت خلاف ډېر کارونه کېږي ویر ماتم جامې شلولی کېږي ویښته ویستې کېږي
د جاهلیت خبرې پکې کېږي ځان وایي پکې خلک دې ته زموږ خلک څه وایي ګرم غم سم نو پخوا به یې دا غمونه په څه ګرمول په دغه زنانو باندې چې به کرایي به یې راوستې دي هغوی به ویر کړو نو که دغې ته دې سوچي چې دغه تذکره به زما پاتې شي که نه یو زنانه به راولي 100 روپۍ به له ورکړي او به راپسې چغې ووایي نه ستا ښه ذکر د خلکو په زړونو کې پاتې شي الله دې زمونږ هم ښه ذکر دنیا کې پرېږدي